دوهم، د مسلمینو د اتحاد له منځه وړل. د ابلیس تر ټولو ځواکمنه پلان د مسلمانانو له منځه وړلو لپاره دا دی چې د هغوی اتحاد له منځه یوسي او هغوی سره جلا کړي. فکر مه کوئ اروپا ځواکمنه ده، بلکې هغوی د سازمان ملل په جوړولو سره یووالی رامنځته کړی ده او همدا لامل دی چې هغوی د نړۍ په ټول نظام باندې حکومت کوي. کوم څه باندې چې خبرې کوو هغه د یو کوچني هیواد نه پراخه خبره ده. دا لویه نظریه ده، د نوي نظام رامنځته کول ښایم. داسې نړۍ چې هلته به د محکمې قانون حاکم وي، نه د ځنګل قانون. داسې قانون چې د ملتونو رفتار به اداره کوي. که چیرته بریالي شو چې کیږو، نو موږ یو رښتینی چانس لرو په دې نوي نړیوال نظام کې. داسې نظام چې سازمان ملل به معتبر وي او کولی به شي خپله د سولې ډکه نقشه د سازمان ملل د بنسټ ایښودونکو د ژمنو او موخو لپاره وکاروي. تا به د 2001 کال په پیښه کې څه کړي وه؟ که ولسمشر شوی وي، که ولسمشر وي څه دی کول؟ ما به څه کول؟ ما یو قانوني څېړنه ترسره کوله تر څو پوه شم چې د سپټمبر په 11 اصل کې څه پیښه شوې وه. هغوی دومره زر څنګه پوه شوه چې دا کار چا ترسره کړی دی؟ سم لکه د هاروي الواسو قضیه ډېر زر پوه شوه، ځکه کوم چا چې دا کار کړی و هغه وپېژندل شو او موږ پوهېدو چې هغوی څوک وه. ښه که پوهېدی چې هغوی څوک وه، نو ولې یې تاسو مخه نه نیوله؟ او که مو پېژنده ولې یې په اړه خبرې نه کېدې؟ موږ مخکې د کاندولیزا رایس له پیښې د اګست 6 کې خبر وو. ښکاره په یاداشت کې لیکل شوي وو چې بن لادن تیارې غلا کړي او په ساختمانونو به حمله وکړي، او اوس لا نورې خبرې مخ په افشا کېدو دي. دا چې د بوش ادارې د اطلاعات څومره نالیدلي نیولي، هغوی دومره بې پروا وه لکه خپله یې چې دا پیښه غوښتله چې وشي. یو سلو ناویاومه برخه د سیمپسن کارتوني د سپټمبر 21 1990 کال، 4 کاله مخکې له پیښې. د مټرکس فلم کال 1990. دا پیښه نشي کېدی. هغوی له مخکې پوهېدل، ځکه هغوی خپله د سپټمبر د 11 سناریو طرحه کړې وه. او د داسې وحشتناکه اجنډا تر شا څه روان دي؟ موخه د ترور پر وړاندې د جنگ د پروژې پیل و. د نوې نړۍ د نظم یوه اصلي برنامه د ترور په ضد نومې جګړې پیل کول و، تر څو یې په واسطه وار په وار په اسلامي هیوادو حملې وشي کولی. په هغوی یې د تروریست ټاپه ووهله او حمله یې پرې وکړه. د سپټمبر د 11 نه وروسته د اسلامي هیوادونو حالت ته وګورئ. افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لیبیا، فلسطین. یوه شیبه فکر وکئ، که مسلمانان تروریستان دي، نو ولې تل د جنگ میدان اسلامي هیوادونه دي او ولې تل قرباني مسلمانان ورکوي؟ د امریکا اردو په یو راپور کې وایي امریکایانو راویښ شئ، تاسو په زوره د عرب و اسلامي نړۍ سره په جنگ اچول کیږئ او په تاسو باندې مني چې تاسو سره به وحشتناکه پیښې وشي، او دا به د مسلمانانو لخوا وي. خو دا د مسلمانانو کار نه ده، بلکې دا د یوې بلې ډلې کار ده، د اسرائیلو د موساد کار ده، چې مکار او بې رحمه دي، چې حتی کولی شي په امریکایانو حمله وکړي او بیا یې داسې ښکاره کوي چې دا کار عربو کړی. او دا نو د دروغجن بیرغ تر نوم لاندې اصطلاح ته تعریف ده. دا زما تیوري نه ده، بلکې دا د امریکا د عساکرو راپور ده. یوه ورځ مخکې د سپټمبر د پیښې نه دا راپور خپور شوی. هو، کولی شئ ماته هر نوم وکاروئ، خو دا د متحده ایالاتو راپور ده.
هغوی راته ګواښ کړی و، راته یې ویلي و چې اسرائیل څه کارونه کولی شي. ما وویل غرب په رښتیا هم اسلام ستیزه نه پیژني. نو ما په کال 1995 کې یو کتاب ولیکه او پکې مې وویل چې که چېرته اروپا راویښه نه شي او د اسلام ستیزه خلکو د انتحار او انفجار ماهیت ونه پیژني، وروسته به تاسو بیا وګورئ چې دا اسلام ستیزه خلک به د نړۍ تجارتي مراکز له خاورو سره یو کړي. راویښ شئ، یوازې حقیقت دی چې تاسو له غلامۍ خلاصولی شي. که د اسلامي هیوادونو حالت ته وګورو نو پوه به شو چې د دولتي مقاوماتو ترمنځ هیڅ ډول اتحاد او مرسته نه لیدل کیږي. په وروستیو لسیزو کې موږ د ډیرو بېعدالتیو شاهدان وو په اسلامي هیوادونو کې. مثلا که یو له ستونزې سره مخ کېده نو نور به ورته غلي ناست وه. د یو ځای کېدو په ځای هغوی به د غیر اسلامي هیوادونو سره مرسته کوله تر څو ورسره مرسته وکړي او داسې توافقنامې یې لاسلیک کولې چې د اسلام له سرو کرښو وتل وه او دا د نفاق وروستی حد ښایي. له دې ورهاخوا د مسلمانانو ویش په 3 ډلو باندې یو بل ډول د نفاق دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې په اړه موږ ته خبرداری راکړی او دا د ابلیس او د هغه د لښکرو هڅې دي چې د پیړیو نه یې کوي. ای پیغمبره، ستا په هغوی چې دین یې په ډلو ډلو وویشه او ډلې ډلې شوه کار نشته. د هغوی کار د الله سره دی او الله به هغوی په هغه کارونو چې کول یې خبر کړي. قرآن کریم 6 سورت 150 آیت. او ټول په الهي پړي یعنی قرآن او حدیث ونښلئ او مه جلا کیږئ. قرآن کریم 3 سورت 103 آیت. ستاسو دښمن ستاسو په ستر نفاق او جلاوالي قناعت نه کوي، بلکې هغه غواړي ستاسو اتفاق په کوچنۍ سطحه چې کورنۍ اړیکې دې له منځه یوسي او د هغه وخت ترسره کیږي چې ستاسو د کورنۍ ترمنځ هیڅ ډول خبرې او اړیکې د هر ډول مهمې موضوع اړوند لکه اخلاقي ارزښتونه او یا نور اسلامي مواردو اړوند ونه اوسي، ځکه د کورنۍ هر غړي په خپلو تلیفونونو مصروف دي او په دې ترتیب ستاسو ماشومان له اسلامي ارزښتونو بې خبره پاتې کیږي. یو وارې په اړه فکر وکئ، وروستی ځل کله و چې تاسو خپلو ماشومانو ته د اسلام او اخلاقیاتو اړوند خبرې کړې وي؟ 3. د مسلمانانو د رفتار تخریب او د هغوی لرېوالی له دین. ابلیس او لښکر یې یوازې هڅه نه کوي چې ستاسو اتحاد له منځه یوسي، بلکې کوشش کوي هغوی په هرې ممکنې وسیلې بوخت وساتي تر څو خپل وخت خپل دین ته او د مسلمانانو وحدت ته وقف نشي کړی. او په پایله کې وینو چې مسلمانان په خوب کې دي او په ړندو سترګو له اروپایانو نه کاپي کوي، چې په پایله کې مسلمانان کمزوري کیږي او د ټولنې اخلاقي ارزښتونه له منځه ځي. نن تاسو وینئ چې مسلمانان د غربیانو له فرهنګ او رواجونو نه پیروي کوي. په مختلفو نومونو د هالوین لمانځل د وحشت د اونۍ پای. د هالوین منشا عمیقه شیطان پرستی کې ریښه لري. مثلا د شیطان په څیر د کالیو اغوستل، د جادوګرانو، شیشکو او نورو شیطانی شخصیتونو په څیر ځان جوړول او د شیرینۍ د نظر قرباني کول د شیطان لپاره. په اصل کې دا مستقیم عبادت د شیطان لپاره، ځکه خلک په دې مراسمو کې بوتانو ته نه بلکې په مستقیم ډول شیطان ته نظر کوي. او نن تاسو وینئ چې د سعودي عربستان حکومت اجازه ورکوي چې دا مراسم پر ځمکه ترسره شي، هغه ځمکه چې پکې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه یارانو د توحید د راوړلو او د هر ډول شرک د ورکولو لپاره جهاد وکړ او له خپلو وینو تیر شوه. د بیټ بال کنسرت په عربستان کې. مننه له راتلو، مونږ ټول ښه وخت درلودی شو. With Open Riyadh and Imagine More, we all came to have a good time. But after this, if y'all want to have a great time, then guess what? You can meet me at the hotel, motel, holiday. Yeah,
we gonna be at that hotel, motel, I said hotel, motel, Holiday Inn. I'ma see you at the hotel, motel, Holiday Inn. Let's ride. دلته بیټبال له شرک ډکې جملې د کنسرت په خلکو تکراروي. ټول نر او ښځې رقیق او بد الفاظ اوري او بیرته یې دې سندرغاړي سره تکراروي. هغوی عمدن میلیاردونه ډالر د داسې برنامو لپاره لګوي تر څو ټولنه فاسده شي. خلک وینو چې خپل وخت ضایع کوي تر څو له ناشایسته شخصیتونو د الګو په توګه پیروي وکړي. نور نو مسلمانان ځوانان اسلام ته پاملرنه نه کوي بلکې هغوی په ټولنیزو رسنیو بوخت دي او مجاز ته واقعیت فکر کوي. خلک په دروغ او سیکولرسټیکو نظریو د علم او زده کړې په نوم تغذیه کوي او ځوانان پرته له دې چې ذهن کې یې پوښتنه راشي دا هر څه مني. ځوانان په شدید شکل په مخدره موادو، موسیقۍ او ګیمونو باندې اعتیاد شوي دي. خلک د دنیوي شیانو نه پیروي نه کوي او په شدت یې په دې مادي نړۍ باندې تمرکز کړی دی لکه دا چې وروستی واقعیت واوسي، بلکې په داسې حال کې چې نړۍ پرته له دوکې بل شی نه دی. دا هر څه د ابلیس عملات او د ابلیس د لښکرو عملات پر اسلامي ټولنه دي چې خلک د بریا له مسیر منحرفه کوي. الحمدلله داسې مسلمانان هم لرو چې باور او ایمان یې قوي دی او دوی د شیطان د دې دسیسو قرباني کیږي نه. اما دا ویډیو د زنګ یو خطر و د نورو مسلمانانو لپاره چې د شیطان له لومو نه باخبره شي او د هغه پیښو نه باخبره اوسي چې زموږ په څنګ کې ترسره کیږي او دا چې موږ وروستۍ زمانې په لور حرکت کوو نو وینو چې ډیر خلک د دې لومو قرباني کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ملتونه به زر په یو بل غږ وکړي او په تاسو مسلمانانو به راټول شي لکه څنګه چې وږي په خواړو راټولیږي. وویل شوه آیا دا به د دې لپاره وي چې هغه ورځ به مو تعداد کم وي؟ جناب وفرمایل نه، بلکې هغه ورځ به ستاسو تعداد د سیند د کف په اندازه ډیر وي او خدای ستاسو ویره ستاسو د دښمنانو له زړه لرې کوي او ستاسو په زړونو کې وهن اچوي. یو چا وویل ای د خدای رسوله وهن څه شی دی؟ جناب وفرمایل د دنیا مینه او له مرګ کرکه. صحیح ابو داود 4290 حدیث. د مسلمانانو نننی حالت ته وګورئ چې وحدت څنګه له منځه لاړ دی. ګناه زموږ ده لکه څنګه مو چې باید اسلام عملي کړی و که مو عملي کوو نو نن به په دې وضعیت کې نه وو. ابلیس او د هغه لښکر هیڅ شی نه دی په شرط د دې چې راپورته شو او ځان اصلاح کو. ته خاص یې، ته یو مسلمان یې، ته د محمد صلی الله علیه وسلم پیروی. وګوره خپل چاپیریال ته وګوره چې څه روان دي. وګوره چاپیریال ته دې وروره که په رښتیا دې هم تر اوسه پام نه وي. په مسلمانانو څه کارونه چې نه کیږي، اسلام سره څه لوبې دي چې نه کیږي، اوس وایي چې نه ویښیږي. زه نه غواړم خبرې مې سیاسي کم، خو په والله چې دا یوه نښه ده. دا باید د هر مسلمان لپاره یو الهام اوسي. په الله قسم د هر دین، د هر سیستم، د هرې ډلې، د هر شکل د ژوند که هر یو د دوی باندې د اسلام په څیر حمله شوې وای، په الله قسم چې له منځه به لاړو. پیړۍ مخکې به یې نوم او نښان نه و پاتې شوی، خو اسلام لام شته دی، په خپل ځای ولاړ دی، اوس هم ځلیږي. Yet Islam is still here. It is still standing. It is still flourishing. هر کال 100,000 امریکایان پریکړه کوي چې مسلمانان شي. مسلمانان شوي وایي چې له خپلې پریکړې به هیڅکله پښیمانه کیږي نه. ډېر تعداد استرالیایي ځوانان، هلکان او نجونې اسلام مني. د نړۍ یو تر ټولو ستر دین د پیروانو جذب له یو ډېر ستونزمن ځای کوي. یو ستر تعداد د اسپانویانو خپل دین بدلولو حالت کې دي او د اسلام دین ته یې مخه کړي. د امریکا وروستۍ سرشمېرنه ښایي چې ډیری خلکو اسلام ته مخه کړي. د فیت مترس د راپور په اساس د بریتانویانو یا انګلیسیانو ډیری مسلمانان شوي. په وروستي کال کې تقریبا 5200 نفرو په انګلستان کې اسلام منلی او په تیره لسیزه کې له 100,000 ډیرو اسلام ته مخه کړي. دلته په امریکا کې په داسې حال کې چې د مسلمانانو تعداد 8 میلیونه تخمین شوی دی، خو په سرعت سره ډیریږي. تقریبا کال کې 20,000 نفره، ښځې 4 برابره تر نارینه و دي.
اسلام په سرعت سره د کاناډا په سراسر کې د خپرېدو په حال کې دی. اسلام د نړۍ په سطح تر ټولو سریع د خپرېدو حال کې دی. اسلام په نړۍ کې تر ټولو په سرعت سره خپرېږي. هغوی پلان جوړ کړ او الله هم پلان جوړ کړ او الله بهترین د پلان جوړونکو دی. قرآن کریم 8 سورت 13 آیت. زمونږ خدای له خپل دین ساتنه کوي، خو مونږ څنګه؟ مونږ خپل دین سره څه وکړه؟ آیا مونږ د خپل راتلونکي نسل د ساتنې لپاره د دې فتنو د امواجو په مقابل کې کوم کار یا پلان لرلی دی؟ لا ناوخته نه دی. راځئ خپل سهم ادا کو، راځئ اسلام زده کو او هغه په خپل ژوند کې تطبیق کو. اسلامي پوهه خپلو نسلونو ته انتقال کو. مونږ د شدیدو مالی ستونزو سره مخ یو. که تاسو مالی مرستې را سره کوئ نو هیله ده لاندې ایمیل سره اړیکه ونیسئ. ستاسو مرسته د دې کار دوام ده.